دا شاعر نه او چې کوم ګریټ پوئټ کنه لکه مطلب ستر شاعري نو هغه ته څه کوي کنه چې هغه د خپل قام چې کوم دی کنه د دې د ادبي ستر اچوتای لکه مطلب دا چې دا قام لکه په بره دغه کې سوچ کوي کنه نو دغه مثال چې کوم دی د علامه اقبال دی او د غنی خان دی غنی خان ګوره په خپل قام کې ګوره دا د سیو کنه توهم پرست قوم دی د پښتون قوم کنه او د لکه مطلب دا د رسمونه رواجونه په دغه یقین ساتي وهمونه دی پکې رسمونه دی پکې نو هغه پکې کریټیکل تھینکینګ ډیولپ کول غوښتل نو دغه چې ته دغه کې لکه مطلب اوري بچیره غنی خان ست پوسونه کوي کنه او دغه په شاعرۍ کې دا دي چې دغه په سوچ باندې مجبور شي او ډېر خولي په فنکارانه طریقه لکه مثال په تور باندې دغه چې وای کنه وای ژوند ته پوسټه کا جواب دی وای مولا جانا ژوند ته پوسټه کا جواب دی او ژوند امام دی کا ګلفام دی او کا منبر دی کا محراب او کا آرام دی او کا استراب کنه وای مولا جانا ژوند ته پوسټه کا جواب نو اوس پدې کې دا خبره ده چې دا غنی خان بټوین د لاینز کنه دا چې کله موږ سټوډیو کوو دا دا نتیجه مخې ته راځي چې داغه مطلب دا دی چې دا ژوند چې کم دی کنه د مولا مطابق دا جواب دی نو چې کله جواب ته مېلاو شي نو ته بیا نو تاسو نه لټون ریسرچ نه کوي بالکل او نو هغه وایي چې نه دا تاسو ته ژوند ته پوسټ او بل غټه خبره پکې دا ده چې وای هغه تختیدل دي د خپل ځان کنه نو اصل کې دا مولا د خپل ځان تختیدل دي لکه ته دا ژوند جواب غنلې دی او ته جواب میلاو شو تیار شې میلاو شو بس په دغه معنی اکتفا وکړه نور دې تھینکینګ نه کوي نور دې ریسرچ نه کوي لټون مټون نه کوي بس دا خبره ختم شوه نو لکه خبره دا ده چې دا ژوند چې کم دی کنه نو دا د څه شیخ نه دی کنه لکه څنګه چې دا مولایت کم سوچ ته چې بس د ځان وتخته اسکیپیزم اختیار کا فرار اختیار کا او شیره جامد ده چې من دغه نه اکسپټ کوي نو لکه اوس خبره داسې ده چې هغه وایي چې دا مسلسل تپوس ته او قدم په قدم چې کم دی لټون دی او نوی ایریاز چې کم دی نو دا ویسټاس چې کم دي کنه ایریاز چې کم دي دا اوپن اپ کول دي د ژوند او نوی اړخونه راوستل دي ژوند یوازې چې کم دی نو دغه نه دی لکه چې دا جواب دی بلکې دا تپوس ته او قدم په قدم نوی اړخونه دي نوی اسپیکټس دي د ژوند کنه او دا غینه به باغې باندې بلکه مطلب دا دی چې خدای په پیژنې کنه د خدای معرفت په پیاسې دي اصل کې داغه مطلب چې کم دی نو هغه د خالص وایا مولا جانا ژوند تپوس دې که جواب ژوند وصال دې که جنون دې که آرام که استراب ژوند امام دې که ګلفام دې که منبر دې که محراب که یو مست غوند جهان کې رنگین خوب دې د سراب وایا مولا جانا تپوس دې که جواب وایا مولا جانا ژوند تپوس دې که جواب